السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دریم درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ او تاسو د ریاضي تعریف او له صفر څخه تر لسو پورې د اعدادو لیکل او لوستل زده کړل. د نن ورځې په درس کې له صفر څخه تر لسو پورې اعداد په پښتو او انګلیسي ژبو له سپیل سره یو ځای زده کړو. راځئ چې رافیل یې کړو. لومړی یې په پښتو ژبه زده کوو. صفر. صفر له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. سواد پ ر. صفر. یو. یو له دوو تورو څخه جوړ شوی دی. ی واو. یو. دوه. دوه له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. دال واو ه. دوه. درې. درې له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. دال ر ی. درې. څلور. څلور له څلورو تورو څخه جوړ شوی دی. څ لام واو ر. څلور. پنځه. پنځه له څلورو تورو څخه جوړ شوی دی. پ نون ځ ه. پنځه. شپږ. شپږ له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. شین پ ژ. شپږ. اوه. اوه له څلورو تورو څخه جوړ شوی دی. الف واو واو ه. اوه. اته. اته له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. الف ت ه. اته. نهه. نهه له دریو تورو څخه جوړ شوی دی. نون دوه سترګې ه او بیا هم ګردی ه. نهه. راځو اخرنی عدد لسو ته. لس. لس له دوو تورو څخه جوړ شوی دی. لام سین. لس. ګلالي زده کوونکو اوس یې په انګلیسي ژبه زده کوو. زید ای آر او. زیرو. او ان ای. ون. ټي ډبلیو او. two. T H R double E. 3. F O U R. 4. F I V E. 5. S I X. 6. S E V E N. 7. E I G H T. 8. N I N E. 9. T E N. 10. ګلالي زده کوونکو اوس په تاسې راته ووایاست چې د ټو او دوه کلمې له څو حروفو څخه جوړې شوي دي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په راتلونکي درس کې به له لسو څخه تر سلو پورې د اعدادو لیکل او ویل زده کړو. په مخه مو ښه